د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې د میوو او سبزیو نوی مارکیټ پرانیستل شو. دغه مارکیټ چې د ولایت د اوسیدونکو لپاره ځانګړی اقتصادي اهمیت لري په عصري ډول جوړ شوی او د باغدارانو د محصولاتو د پلور لپاره پکې ښې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د مارکیټ د پرانیستې په مراسمو کې د ولایت ځایي چارواکو، سوداګرو او کروندګرو ګډون درلود. د میدان وردګ ولایت مرستیال د مارکیټ مسؤلینو ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او له سوداګرو یې وغوښتل چې په خپل کار کې صداقت او ایمانداري ولري. دغه مارکیټ مسؤل ته چې دا په اجاره نیولی دا اطمینان ورکوو، ډاډ ورکوو چې د ولایت ټوله اداره د تاسې تر شا پورې ولاړه ده. انشاءالله موږ به د تاسې حمایت کوو او له سوداګرو ورونو نه د موږ دغه خواهش ده، دغه هیله ده چې دوی خپل مال خپل جنس کې صداقت ولري، استقامت ولري، اخلاص ولري، دوکه پکې نه وي. همدارنګه د میدان ښار ښاروال وویل دغه مارکیټ په میاشتني ډول د 10,000 افغانیو په قرارداد ورکړل شوی دی. دوی ته موږ په قرارداد باندې ورکړی دی فلحال دپاره د دې دپاره چې دا مارکیټ کامیاب سي، د دې ولسونو ته په وخت باندې اسانتیا برابره سي. دا موږ ته په 10,000 روپۍ د میاشتې موږ دوی ته په هغه اسانه کرایه ورکړی دی. د مارکیټ مسؤل زیاته کړه چې د ولایت له ټولو ولسوالیو څخه به میوې د مارکیټ ته راوړل کیږي او بیا به نورو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته صادریږي. نو موږ ژمنه او تعهد دا ورته کړی ده چې په میدان وردګ ولایت کې د 9 ولسوالیو په شمول باندې ټولې میوې به راځي دغه مارکیټ ته او په دغه مارکیټ کې به خرڅېږي. د افغانستان نورو ولایتونو ته به له دغه صادریږي، خارج ملکونو ته به دلته صادریږي. له یو طرفه د موږ او تاسې ولسونو ته دا یو سهولت او اسانتیا سره چې دلته دغه میوې چې راځي په نازل ارزانه قیمت باندې که چېرته موږ اقتصادي بوخت وګورو دا به تر کابله پورې په لوړ قیمت یا په لوړه بیه پورې هلته به رسېږي. نو دلته به په ارزانه قیمت را رسېږي، د ترانسپورټ کرایه به پرې کمه وي او په خپله خوښه باندې په دغه مارکیټ کې به یې په فروش باندې رسوي. نو د آینده دپاره تصمیم او پلان کې دا موږ لرو چې دلته به نور دوکانونه هم د نورو کسبکارانو دپاره موږ زیاتوو. هغه کسانو چې موږ سره نوملیکنه یې کړې ده، تقاضا یې کړې ده وخت په وخت د مقام د ولایت نه او د ښاروالۍ نه چې غوښتنه یې کړې دوکانونو، دغه دوکانونه تاسې ګورئ چې ډېر کم او ناچیزه دوکانونه دي. په آینده کې ورته موږ سهولتونه د ټولو خلکو دپاره برابروو. د دې ولایت اوسیدونکي خوښي څرګندوي او له تاجرانو او بزګرانو غوښتنه کوي چې خپلې میوې د دې مارکیټ ته راوړي. دغه مارکیټ خو د موږ د ولایت لپاره ډېر ښه دی، په خاطر چې موږ دغه رقم ښایسته منې به په لارو کې په خاورو هر ځای به خرڅېدلي او هر څوک به په دې لارو کې ورته ولاړ و او بغداد ته به یو موټی خاورې لاس کې سترګو ته به ورسېندلې چې پاتې به دروغو ته هغه بیچاره به د بازار هم نه و خبر او پاتې به چې تر وخت د 3 کالې خواري به په اوبو کې سره لاهو کړه. اوس موږ په دې خوشحاله یو زموږ باغداران زموږ خلک به دغلته دا میوې راوړي په سم مناسب قیمت به یې خرڅوي او د دې په خاطر باندې چې به یو څوک سترګو ته خاورې نه ورشیندي. بل دلته به دغه مارکیټ کې زموږ د میوې قدر پیدا سي او خلکو ته به کار پیدا سي. دلته به زموږ خلک ډېر په دې باندې خوشحاله دي. دا دغونه وخت زموږ میوې له ولایت ته نیولې تر کمپنۍ پورې به په دې سړک کې یا 15 موټره به خلکو تاو کړي وه او زیاته به د دوی زړه په باغدار بیچاره به څه خبر و له بازاره او یو موټی خاوره به سترګو ته ور وشیندلې امال به د غونډ کال خواري به یې ترې رابس یې او باغدارانو ته هم دا هغه لرمه چې دوی په دې باندې باید ډېر افتخار وکړي، هرې خوا ته خپلې منې ونیسي او همدغه مارکیټ ته یې راوړي. موږ په دې ډېر خوشحاله به ډېر خوښ یو. موږ باغداران، تجاران او دکانداران په دې خوښ یو چې موږ وطن او خپل وطن ته خدمت وکړو. موږ ګټې د نظر نه ده، موږ مد نظر دا چې خپل وطن او خپل وطن ته خدمت وکړو. یاد دې وي چې د مارکیټ د جوړولو چارې په 1980 کال کې پیل شوې وې، په 1995 کال کې بشپړې شوې او اوس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.